د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ښکلي تعلیمات موږ ته د ژوند په هره لاره باندې ملاوي. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته څنګه داخل شوي دي، کم کلمات یې ویلي دي، کور نه چې وتلو کم کلمات یې ویلي دي، چا سره ملاوېدلو په کومه طریقه ملاوېدلو، د خوراک څښاک متعلق د ښکلي پیغمبر څه تعلیمات دي. د دې ټولو تعلیماتو نه ځان خپلم خبرول او خپل کشران خبرول دا زموږ د ټولو فریضه ده. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ متعلق موږ ته څه تعلیمات راکوي چې تاسو څه وکئ، اول لاسونه ووینځئ، هغه لاس به بیا اوچوئ نه، تولیه به بیا نه استعمالوئ او دغه حساب کولی شي. البته خلک وایي چې تا لاسونه ووینځل نو داسې د وسنډل وي، دا بیا پلید شول. نه، دا د ځانه وي، دا د ځانه وي، سنډل نه دي پکار، داسې کول پکار چې دا حساب هغه اوبه ترې وڅڅېږي. او که چا هم سنډل دغه حساب نو خیر د واپس پې لاسونه نه پلیتېږي، خو بهتره طریقه دغه حساب ده چې دغه حساب وکړي. نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیمات راکوي، لاسونه ووینځئ، بیا وچوئ ما، او بیا چې کوم دی په ښکلي طریقې سره ورته کښېنئ، په ښکلي طریقې سره ورته کښېنئ. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوراک څنګه کولو؟ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې خوراک کولو لکه څنګه چې یو غلام به خوراک کولو. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دو طریقو سره کېناستلو. د یو به یې دا خپه لاندې کړې وه، ګسه خپه به یې لاندې وه، او دا ښې خپې به دغه حساب ودرولې وه، او یا به دغه حساب د خپو په سر باندې کېناستو او خوراک پې وکړلو. البته یو کس دی هغه وایي چې یاره زه ما ته په دې طریقې باندې ناسته کې تکلیف دی، هغه په پرلت باندې کېږي، ده لپاره خوراک جایز دی که ناجایز دی؟ بالکل جایز دی، خو بهتره طریقه د هغه بله ده. او دغه حساب چې کوم دی یو طریقې نه منع راغلی ده، د ټیک لګولو نه، چې ته اډه دې وهلي او خوراک کې طبي لحاظ سره میډیکل اعتبار سره دا ستا دپاره نقصاني ده او د ښکلي پیغمبر د طریقې خلاف هم ده. ښکلي پیغمبر د دې نه منع فرمایلې ده چې ته خوراک کې او تا ډډه لګولي وي. نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کی عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعامه في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل شپږ صحابو سره ناستو خوراک یې کولو. ښکلي پیغمبر شپږ صحابو سره یو ځای ناستو خوراک یې کولو. فجاء اعرابي یو بانډوچي راغللو فاکله بلقمتین، هغه ټول خوراک یې چې کوم دی په 2 نوړو باندې ختم کړو. بعضې خلک وي دغه حساب کوي. تاسو د شادي حال کې کتلي ني؟ هغې کې خو غټ ټیبل وي، شپږ کسان پې ناست وي، او بس هغې کې هر یو کس ځان ته هر ساچي نو چې کم داسې د کم کس تربیت نه شوي هغه چې بس چمچ واخلي، هغه څه چې په پلیټ کې ټول ځان ته راواړي، هغه نورو غریبانان ورته هسې ګوري راګوري، بیا د هغه پروا نه. ښکلي پیغمبر فرمایي کل مما یلیک، د خپلې مخې نه به خورئ. تا سره کله کله یو کس کینی، ټیک شوله جي، یو کس د سره کینی او بس هغه کله یو ځای کې لاس ته کوي، کله بل ځای کې لاس ته کوي، دا د سنت طریقې خلاف دی. ښکلي پیغمبر فرمایي د خپلې مخې نه خوراک کوه. یا یو کس تا سره روجي خوري، هغه چې نوړی راواخلي وخوري، هغې کې بیا واپس دغه حساب ولي. د انسان زړه بیا نه کېږي چې یاره دا تربیت نه شوې، زده کړه نه شوې، د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې خبرداره نه وي. ته چې چا سره خوراک کړي نو د اکرام والا خوراک کوه. دا نه ده چې ټول هر یو څیز چې کوم دی چې څه ستا خوښي بس هغه خپل پلیټ کې راواچوه، بل هم دغه حساب پرېږده. نه، دا د ښکلي پیغمبر د تعلیماتو خلاف ده. دغه اعرابي راغللو فاکله بلقمتین، هر یو څیز یې څه کړلو؟ 2 نوړې کړي.
خپل پیغمبر کو فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما انه لو سما کفا کچره د بسم الله ویلی وی نو دا طعام بچ کم دی کافی شوی بوي. رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی سے فرمائی چې دا حدیث حسن او صحیح دی. نو بهر حال خپل پیغمبر سو فرمایل کہ بسم الله ویلی ولا طعام بکافی شوی. وزاد او بعض روایتونو کې دا الفاظ زیاتی ور سره راغلي دي. فاذا اكل احدكم طعامه کله چې یو کس په تاسو کې خپل طعام خوري فليذكر اسم الله عليه نو دې الله جل شانه نوم دې په واخلي دې وي بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نسي في أوله او کله دنه په اول کې دا بسم الله هیر شولا کله کله انسان دې هیری کړ نو بیس علاج دی فلیقل بسم الله اوله و آخره. کله چې د دنه هیر شي نو دې بیا سوی بسم الله اوله و آخره شروع کوم په نوم د الله په اول د دې طعام کې او په آخر د دې طعام کې. نو بهر حال دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي چې تاسو کله ډوډۍ خورئ نو بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. بل کوم تعلیمات دي چې کل مما یلیک د خپل مخې نه خورئ د خپل مخې نه خورئ. تاسو ډیر کسان ناست نو د اکرام والا خوراک کوئ دا نه چې هر یو څیز خپل پلیټ کې واچوئ. بهر حال دا تعلیمات خپل هم زده کول دي خپلو بچو ته هم زده کول دي. نو که چېرې بالفرض د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقې مونږ زده کړلې په دنیا او عقبا کې به زموږ دپاره چې کوم دی خیر وي. بهر حال خپل پیغمبر